ملګرو د حسنین ماشوم یو ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې چلیږي په کم کې چې هغه د پولیس والا سره ناست دی. په دې باندې څه نیوکې روانې دي، یعنی دا ویډیو چې کوم ریکارډ شوی ده دا د دې کیس نه مخکې ریکارډ شوی ده. دا کومه واقعه چې شوې ده د دې نه دا مخکې دا ریکارډ شوی وه. نو اوس هغه خلک ویډیو رلی او په سوشل میډیا شیر کوي، مختلف قسمه ریاکشنې پې خلک کوي. څه خو وایي چې آیا د پولیسو سره دا میلاو و او دی چې کوم خپل پلار مور هغه دغه کړه، په هغې کې هم یو سوال اوچتېږي اوس چې آیا پولیس د دې دوستانو. بله کومه خبره چې په سوشل میډیا کیږي هغه هم دا ده چې دا ماشوم چې کله حسنین کله هم په کومه ورځ خپل پلار وجلو د دې شپه هغه وایي په کور کې نه وه. ډیر اهم سوال هغه را پیدا شوی دی چې د شپه هغه په کور کې نه وه. آیا دا تلی چرته و او بیا چې راغی نو دا دونه غوسه ولې و چې دی په خپل پلار باندې په مور باندې ګولۍ وچلولې او هغه یې قتل کړه. نو دا یو دوه سواله هغه را پیدا شوي دي. کم یو ویډیو په سکرین باندې هم تاسو ته چلیږي، په هغې کې دا د پولیس والا سره ناست وي، د کم د ټیک ټاک ویډیو چې دا هغه جوړوي. بل کم تصویر هم تاسو ته ښکاري دا راغلی دی کم پولیس چې دي هغو ته ویښته او هغه هر څه هم کټ کړي دي، یعنی کم په سټایل باندې چې دي ویښته پریښي وو هغه ویښته یې پولیس والا کټ کړي دي. نو دغه نوې ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله په کم کې چې حسنین ماشوم د پولیس والا سره ویډیو جوړه کړې ده. د پولیس کم یو افسر داسې ویلی کېږي چې یو افسر دی د هغه سره ویډیو جوړه کړې ده. د هغې نه پس اوس دا شیر کېږي چې آیا حسنین د پولیس والا سره تعلق څه و چې ویډیو یې ورسره کوله. نو په دې باندې ډېر زیات بحث هغه په سوشل میډیا روان دی. به هر حال کم تحقیقات چې دي هغه به حکومتي کمې ادارې چې دي هغه به کوي، تفصیلات به هغه مخې ته راوړي. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.